اوس یو حدیث مبارک کی راځي چې یو څو کسان داسې دي چې هغوی سره به نه الله په ورځ د قیامت خبریو کی د رحم، نه به د ګناه نه پاک کی، نه به ورته رحمت نظر سره وګوري، او دی لپاره دردناک عذاب دی. دی کې یو کس هغه دی چې د تکبر او د لویۍ د وجې نه خپلې پنسې دومره ښکته کړي وي چې ګیټۍ پکې پټي وي. دا اوس څونه وړوکی عالمان دی او بدلی ته وګوره څونه غټه ده چې د تکبر د وجې نه پنسې ځان پسې راکاږي، بعضې کس ځان پسې څادر راکاږي، څوک ځان پسې پیړ مې راکاږي، ځان پسې اوږدو څادرونه څوک راکاږي، تکبر د وجې نه. که نه دا پکې شرط دی. یو دویم هغه سړی چې هغه بوډا هم وي او زناکار وي، چې بوډا هم وي او زنا هم کوي، دا د هغه دی. او دریم هغه سړی چې په چا باندې احسان وکړي، خپل احسانات ورته یادوي، په چا صدقه وکړه بار بار ورته یادوي، یا چا سره یو ښه سلوک وکړو بار بار ورته یادوي. او حدیث کې پکې یو څو الف نور کسان هم راغلي دي. نو دا خبرې وړي وړي دي، خو د دې عذاب ګوره ډېر زیات دی. د دې وجې نه یو حدیث مبارک کې راځي، یو صحابي فرمایي رسو صحابو ته، غالبا انس رضی الله عنه دی، وایي ګوره تاسو بعضې اعمال وکئ چې دا ستاسو په سترګو کې د ویښته نه هم زیات نری ښکارېږي، لکه د عمل تاسو ته ورڅه ښکاري نه د ګناه، خو وایي دا قسم عمل به د نبي علیه السلام په زمانه کې مونږ د تباهۍ نه ګڼلو. او وایي تا کله کله انسان یو خبره هسې د خولې نه وځي، د دین باره کې یا څه باره کې د ده څه د سپکوالي اراده نه وي، خو چې د خولې نه وځي وایي د دې د وجې نه دی په جهنم کې څو کاله لاندې پرېوتی وي او ته پته نه لګېدلي. دې د وجې نه په ګپ شپ کې دین پسې لطیفي نه دي پکار. یاره وایي خلک وایي جنت او جنت او جنت، وایي مور پلار مې خوب کې صحیح کې هغه د جنت په دیوال ناست دي، په جنت کې ځای نشته، جنت کې به څوک ووایي، خلکو ها 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 وخاندله. نو دا د خندا خبره خدا تباهي ده. دې سره انسان د ایمان نه وځي. زمونږ غټ عالم دی علامه شامی رحمه الله، د امام ابو حنیفه رحمه الله مسله غټ عالم دی. هغه وایي په هفته کې یو ځل خپل ایمان تازه کول فرض دي، هفته کې یو ځل خپل ایمان تازه کول فرض دي. ولې؟ ځکه وایي زمونږ د خلونو غلطې خبرې زمونږ ته پته نه لګي. زخم روزانه ایمان تازه کول پکار دي. ایمان تازه کول څنګه دی؟ لا اله الا الله محمد رسول، یا الله ته یوي او تا سره په ذات او صفات کې شریک نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر، سره ایمان تازه شي. او بیا چې انسان نکله بالکل برملا یو داسې کارو چې دا غنه ایمان او د اسلام خلاف، بیا به نکاح هم دوباره کوي. صلی الله تعالی علی خیر محمد و آله و اصحابه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. صلی الله تعالی